د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي افغانستان د مهال له سخت وضعیت سره مخ دی او اړتیا ده چې مهمو ستونزو ته یې جدي رسیدنه وشي. نوموړي له هندي محصلینو سره د خبرو پر مهال د افغان محصل د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره وروستۍ کتنه مثبته وه. جی شنکر زیاته کړه چې هند له افغانستان سره د پراختیایي خوراکي او روغتیایي مرستو په برخه کې همکاري لري او د افغان ولس ملاتړ ته به دوام ورکړي. نوموړي وویل د هند او افغانستان اړیکې تاریخي او ټولنیزې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ اړیکې د سیمې له سیاسي غبرګونونو سره مخ شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي افغانستان دا مهال له سخت وضعیت سره مخ دی او د ده په وینا اړتیا ده چې د دغه هیواد ځینو مهمو ستونزو ته جدي رسیدنه وشي. جی شنکر دا څرګندونې د یوې هندي پوهنتون له محصلینو سره د خبرو پر مهال کړي دي. نوموړي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د خپلې وروستۍ کتنې په اړه د یو افغان محصل د پوښتنې په ځواب کې وویل چې یاده کتنه مثبت او ګټوره وه. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد یې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري لري او دا همکاري د پرختي پروژو، خوراکي مرستو او روغتیایي خدماتو په برخه کې روانې دي. To say I didn't know him and it wasn't a planted question. On our friend from Afghanistan, look, I just want to say this. We have, as you know better than me, centuries of relationship with Afghanistan. زه هغه نه پیژنم. دا طرحه شوې پوښتنه نه وه. له افغانستان سره له پیړیو راهیسې اړیکې لرو. دا اړیکې خورا ټولنیزې دي. حکومتونه او رژیمونه به ځي راځي، خو اړتیا ده چې ځینې ننګونې حل کړو ځکه افغانستان له خورا سخت حالت څخه تېرېږي. نوموړي ټینګار وکړ چې هند هڅه کوي له افغان ولس سره بشري او پرختي ملاتړ ته دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو د اوسنیو ستونزو په کمولو کې مرسته وشي. جی شنکر ویلي چې د هند لخوا له افغانستان سره د پرختي همکاریو ترڅنګ د واکسینونو او خوړو په برخه کې مرستې له افغانانو سره د ژورو اړیکو له امله ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د بهرنیو چارو د روغتیا او د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو هند ته سفرونه وکړل او دواړو لورو د 2 اړخیزو همکاریو ژمنې وکړې. خو د افغانستان او هند ترمنځ دغه تازه اړیکې د پاکستان له سخت غبرګون سره مخ شوې دي او هند ته د ښاغلي متقي له سفر وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې او سوداګریزې چارې په ټپه ودرېدې.